مخکې د مشر نه اورېدلي وو چې د مردان نه د مردان نه یو سړی راغلی و او د مانګرو په تکل راغلی و. نو زه بیا ډېره موده هغه پسې ګرځېدم چې دا شخصیت به څوک وي، خو په دواګانو کې مې هغه وخت نه یاد و تر اوسه پورې، نو هغه دا بغزمیر صاحب. بله چې څنګه هغه و نو هغه تقلید یې دا کشران هم کوي، هغه هم دغه مینه لري، زمونږ غوندې خلکو بوج برداشت کوي او دا نن غونډم په هغې کې ده. بله ما یو وخت منډې تړلې والې ګرځېدم دی پسې، یا زه نه پوهېدم او یا هغه سات د خلکو هغه مینه داسې نه وه یا هغه حالات داسې نه خو بیا څه ډېره کامیابي نه کېده. نو نور خو را سره رابطې کېدې ځکه چې زما د مختلفو یونیورسټو کې زه زما نو هغې کې به را سره تعارفونه وشو. زه د پی ایچ ډي ام فل چې دا کوم پروفیسران دي نو زه دوی ته کمبینیشن کوم، زه دوی ته تاریخ پڑھاوم، زه هسټورین یم، ارکیالوجسټ یم، اټیمالوجسټ یم. معذرت سره که دا نه ویم نو د ماندورو هغه نیمګړی علم به څنګه پوره کېږي. بیا لینګویج ریلیجن سپیشلیسټ یم، په جینیټکس باندې کار کوم. زما څلور پنځه کتاب را روان دي، یو دی فاونډر 8 جلده دی چې د پښتنو 6,000 کاله شاهي تاریخ دی. بیا ورسره زما ګزټیر پښتونخوا را روان دی، په باچا خان باندې یو کتاب زما را روان دی، په گوتم بدھ باندې زما کتاب را روان دی. تاسو دا په گوتم بدھ نو صرف یو لفظ ووایم چې زه وایم چې زه د هغوی دا پیغمبر د هغوی دا مشر وستایم کې دي او کورمړو کې دي او خطرناک کې دي. که بل کلي کې هم لږ اواز خیر دی راکړئ، داسې هغه نشته. او بیا ورپسې راځه په ډاګې په بو کې دي، بیا ورپسې په زاخیلو کې دي، په پیرپی کې دي. او دا مانګړ خو زما په نوم آباد دی، امان شاه ماندوریو نو امانګړ دی. او که بیا دې ملګرو ته نوخار د پته ورپسې بیا شوراباد دی، یونین کونسل هم دی. نو زه د ملک اشور خان دویم، اوس هم دا امانګړ دغه ملکي ما سره ده. نو په دې غر نو شرکلان ته راشي نو 2000 کوره ماندوري دي پکې، او ټوټلی مشري د کوم وخت نه چې د نوخار د ځمکو تقسیم کېدو نو زما نیکه تاوس خان بابا کړی و چې زما او د دریا خان ځمکه په شر شي چې یاره دا د خیشکو خلک یا نوخار یا د چارسدي د نوخار، نو هغوی ته وایي چې ولې دا تاوس خاني تقسیم کې دا تا ته میلاو شوي ده. او یا ورته چې تاوس خانې ګټې نه بیا شروع کړه، یو ګټه پرته ده اوس هم هغې ته تاوس خانې ګټه وي. او څه موده داسې حالات راغی چې نوخارونه څه جایدادونه تقسیم شي، که څوک کپني باغ ته راغلي دغه هم ته بل اړخ ته چکې ده نو هغه هم دی. نو زما پلار وایي چې زه وړي کوم او تاوس خان بابا دونه مضبوط او دغه چې هغه به ځان له د اس په ځای ټټو ساتلو. نو ما ورته څونه قد به وي، یاره څه کم 2 فوټه د هغه قد او مضبوطوالی هم ډېر. نو هغوی په مخکې نوخارونه دغه ورپسې جلوس روانو، نو یې جونګړې جوړې کړې وي او بلا خلکو، نو خلکو سره خو سنورو هغه سره داسې د لنټر ډاګه نه وي، داسې یو ډاګه لاس کې وه، نو چې ورغو جونګړه بیا ځای دا کړې وه، نو هغه هم ماندورې و.